که په دنیا چې دوه کسان نه وای دا دین بنو او یو حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کنه وای دا دین بنو او یو امام احمد بن حنبل رحمه الله کنه وای دا دین بنو خپل استاد ورته ای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام در کوي او تا وایي چې په امام احمد بن حنبل یو امتحان روان دا ټول خلق پښویږي لدین نه بوزي سکوت په اختیاروي خبره باندې کوي مسله باندې کوي دین باندې بیانوي حق په نه وایي باطل باندې برد نه کوي یاد رکھنا او امام احمد بن حنبل پیغمبر وایي چې داسې نه شي دای واوړي تبا ناوړي تینګ تم سه یو مضبوط امتحان پتار روان ده امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه انسان ده چې کله امتحان راغی امتحان پر ورسېده د دنیا غټ غټ خلک لاړل واوښته په دې مسله چې دا قرآن چې دا نن دا محفل کې قرآن جوړ ده چې دا د الله کلام ده که مخلوق ده مشتا مخلوق قرآن مخلوق نه ده د الله کلام ده څه شی ده تاسو ټول وایئ څه شی ده الله کلام ده دا د الله مخلوق نه ده یاره ته یقین وکړه چې ټوله دنیا واوښته بادشاه پسې چې دا د الله مخلوق ته کلام نه ده غلیس یو امام احمد بن حنبل رحمه الله ودرېدو دی وایي چې روزانه به د ظالم بادشاه باسنو او شپېته کوړې بیا راکولې نوي کوړې بیا راکولې نو بوډاو سپین ژیرایو یوه ورځ مې په زړه چې راله چې خو ته واوړه په زړه چې مې راله چې ټول خلک اوښتي دي خو ته واوړه وی ابوالحیثم رحم ابوالحیثم ده به ویله چې الله په ابوالحیثم باندې رحم وکړي دا یو غټ ډاکو ابوالحیثم دا غټ ډاکو وی دغه سړي ما ته حوصله راکړه یا ابوالحیثم ما ته حوصله راکړه چې ته خو د وخت امام لوی مقلدین دي په زراو شاګردان دي د مذهب خاوند زه یو ډاکو یم چې دا چوره ډاکې دی راته یادوي دا مې کړي دي خو یې ونه منم او روزانه مې تا ورځورې وایي خو یوه مې منلې ده چې داسې نه چې واوړې وی چې څرنګې ماړه چې دا کیسه راغلې وه دغه سړي مې حوصله برابره کړه الله دې چې تم کوي که نه بیا ډاکو تا دپاره واسطه جوړه سي امام صاحب به ویله رحم ابوالحیثم الله دې په ابوالحیثم باندې رحم وکړي دې مضبوط ودرونه خو دته خو مخکې نه خوش خبرې مې له حوصلې وکړ نو دغه امام احمد بن حنبل رحمه الله خوب ویني رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب چې ویني نو دای پښتنه نه کوي چې دی الله رسول دغه حدیث خو ما ته رسیدلی ده دا حدیث خو ما ته رسیدلی ده چې لحوم العلماء مسموم چې د علماو غوښو سره زهر ګډ سوي دي چې څوک یې خوري به الله سبحانه وتعالی هلاکوي دا حدیث دغسې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ها دغسې خدا خو نن سبا لحوم العلماء سم نن سبا د علماو غوښې زهر دي زار ګډ سوي نه دي اوس کیسه سخته ده لحوم العلماء سم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په خوب چې راته وایي نو زه چې د علماو ملګري کوم دین سمجھ کر داسې خو مې نه شي ما ته خو به چېرې چشم میلاویږي چې دغه اسانه لار ده چې دې له وجې خو یې نه کوم کنې هم د په دغه امتحان راته چې شویږو خو نه کنې بیا د اجر نسته فضول لګی الجنة ستودیو